که چیرې امریکا پر ایران د برید تیاری ونیسي خو د دوی د منځني ختیځ متحدین ورته نه ووایي نو څه پیښ شي. که مهم هیوادونه لکه قطر او سعودي عربستان د سیاسي محدودیتونو له امله له خپلې خاورې د پوځي عملیاتو اجازه ورنکړي نو امریکا اړ کېږي چې خپله دوهمه ستراتیژي فعاله کړي. دا معنا لري چې مستقیمه سیمه به له پامه وغورځول شي او برید به د سیمې له شاوخوا څخه یعنې د اروپایي اډو له لارې پیل شي. خو په هوایي جګړه کې واټن تر ټولو لوی دښمن دی او دا کار بشپړ تاکتیکي پلان بدلوي. په منځني ختیځ کې د امریکا حضور خورا پراخ دی. شاوخوا 10 څخه تر 40 پورې پوځي اډې په دې سیمه کې شته چې نږدې 10 تر 40 زره سرتیري پکې ځای پر ځای دي. په دې کې سترې اډې هم شاملې دي. په قطر کې الوداید پوځي اډه، بحرین کې بحري ملاتړ مرکزونه، په متحده عربي اماراتو کې الزفره پوځي اډې شاملې دي. او که غواړئ د امریکا د پوځي اډو شمېر او ډېرې په کومو هیوادونو کې دي ووینئ نو دا ویډیو در سره وګورئ. زه به لینک په ډسکرپشن کې هم ورکړم. اوس راځو خپلې موضوع ته. که د ایران پر ضد د برید لپاره دا سیمه ییزه شبکه له لاسه ووځي نو دا به یو لوی لوجستیکي ناورین وي. همدې ته په کتو اروپایي بدیل پلان اړین کیږي. نو ستراتیژي څه ده؟ د نوي ستراتیژي بنسټ په یو ستر لوجستیکي بدلون ولاړ دی. یعنې د تیل رسونکو الوتکو ستر ځواک کارول امریکا به لسګونه کیسې 115 هوایي تیل رسونکي الوتکې وکاروي. دا الوتکې به له امریکا او بریتانیا څخه د یونان او بلغاریا اډو ته انتقال شي. ولې کیسې 115 الوتکې دومره مهمې دي؟ ځکه چې پرته له دوی عملیات ناشونې دي. که له قبرس، یونان یا بلغاري څخه پر ایران برید کیږي، جنګي الوتکې لکه F-15 او F-14 دومره داخلي تیل نه لري چې اوږد تګ راتګ ترسره کړي. کیسې 15 الوتکې د هوایي پل رول لوبوي. دوی په منځنۍ فضا کې له جنګي الوتکو سره یوځای کیږي، د تیلو ټانکۍ به ډکوي، هغوی ته اجازه ورکوي چې د ایران هوایي حریم ته ننوځي، خپل هدفونه وولي او بیرته اروپا ته ستنې شي. که تیل رسونکې الوتکې الوتنه ونه کړي، جنګي الوتکې نشي کولی له اروپا څخه راشي او ایران کې خپل هدفونه وولي او بیرته خپل ځان اروپا ته ورسوي. اوس راځو د سمندري ځواک رول ته. د ځمکنۍ اډو له لاسه ورکولو جبران د امریکا بحري ځواک کوي. د بیلګې په توګه د الوتکو وړونکې بیړۍ ډله لکه USS جرالد آر فورد چې جبل طارق ته نږدې موقعیت لري کولی شي ختیځ مدیترانې ته حرکت وکړي او ستراتیژیک فشار زیات کړي. دا نوې بیړۍ کولی شي په یوه دقیقه کې لږ تر لږه 4 جنګي الوتکې پورته کړي او د الوتکو د پورته کولو لپاره له برېښنا مقناطیسي سیستم څخه کار اخلي. دا سیستم د دقیق ډیجیټلي کنټرول لاندې مقناطیسونه فعالوي. الوتکه په نرمه او حساب شوې چټکتیا سره پورته کوي تر هغه چې شاوخوا 240 کیلومتر ساعت سرعت ته ورسوي. بیا یې خوشي کوي. د بخاري یا زوړ کتابپول په پرتله دا سیستم لږ فشار او کم تخنیکي زیان رامنځته کوي. د توغندیو دفاعي سیستمونه. امریکا مخکې په قطر کې د خپلو توغندیو دفاعي سیستمونه 80% لرې کړي وو. اوس اړتیا ده چې نوي سیستمونه انتقال شي. د دې لپاره درنې انتقالي الوتکې لکه C-10 کارول کیږي. شاوخوا 4 څخه تر 6 د MIM 104 پیټروایټ بیټرۍ او د THAAD برخې دا به له 300 څخه زیات درانه هوایي پروازونه وغواړي. زاړه پیټري توغندي له جرمني او جاپان څخه راوړل کیږي ځکه دا ارزانه حل دی د ایران د شاهد ورونو پر وړاندې. خو نوي پرمختللي انټرسپټر توغندي د هایپرسونیک او بالستیک ګواښونو لپاره ساتل کیږي. د برید لومړی څپه. لومړی برید به د انسان لخوا نه بلکې له سمندر څخه د روباټیک په وسیله په دقت سره پیل شي. د فارس خلیج او شمالي غربي سمندر کې د USS توماس کلاس ویجاړونکې بیړۍ د توغولو امر ترلاسه کوي. دوی له خپلو عمودي توغندیو سیستمونو څخه لسګونه ټامهاوک ځمکني برید توغندي توغوي. دا توغندي د ځمکې سطحې ته نږدې الوتنه کوي تر څو له رادار څخه پټ پاتې شي. هممهاله هدفونه وهي او د دښمن رادارونه ړندوي. د ایران دفاعي سیستمونه څنګه ړنده کوي؟ ایران د هوایي دفاع مهم هدفونه لومړني بریدونه د ایران د پرمختللو دفاعي سیستمونو لکه S-300 او S-400 د رادار سایټونه او د قومندې ځمکني بنکرونه په نښه کوي. هدف دا دی چې د ایران مدغم هوایي دفاعي سیستم کمزوری شي او د پیلوټانو لپاره خوندي هوایي دهلیزونه جوړ شي. هغه پیلوټان چې څو دقیقې وروسته د برید لپاره
را روان وي. کله چې توماهاوک توغندي لا هم په هدفونو لګیږي، د امریکا هوایي ځواک سپینې مرمۍ لا له وړاندې د دښمن هوایي حریم ته ژور ننوتی وي. د ایران متقابل ستراتیژي. ایران هم خپل بریدیز پلانونه لري. لومړی د سوارون تاکتیک ډله ییز برید. د ایران د سپای پاسداران بحري ځواک سلګونه واړه او چټکې بریدګرې کښتۍ لري چې په درنو ماشین توپکونو، راکټونو او د بیړیو ضد توغندیو سمبال دي. تاکتیک ساده خو مرګونی دی. پر ځای د دې چې یو پر یو له امریکایي ویجاړونکو بیړۍ سره جګړه وکړي چې حتما به یې وبایلي، دوی له هر لوري لسګونه کښتۍ په یو وخت برید ته لیږدوي. هدف دا ده چې د امریکا د بیړۍ دفاعي سیستمونه لکه فالناک CIWS د دومره ډیرو هدفونو پر وړاندې اشباع کړي چې ټول یې په یو وخت ونشي ویشتلی. دوهمه ستراتیژي د نړۍ تر ټولو مهم نفتي تنګي یعنې سټریټ اف هورموز یعنې د هورموز تنګي منځ کول دي. ایران زرګونه سمندري ماینونه لري، حتی ځینې یې داسې هوښیار ماینونه دي چې ځانګړی غږیز نښه پیژني. په جګړه کې ایران کولی شي له اوبتلونو یا په اصطلاح زیردریایي له کوچنیو کښتیو حتی له ملکي بیړیو څخه ماینونه د کښتیو په لارو کې وغورځوي. هدف یوازې پوځي نه دی بلکې اقتصادي هم دی. دا کار به د نړیوالو نفتونو قیمتونه لوړ کړي، امریکا او متحدینو ته به اقتصادي زیان ورسوي. د مرګ زون ستراتیژي ساحلي توغندي د ایران غرنی او ناهمواره ساحل د ګرځنده توغندیو لپاره غوره پټنځای دی. ایران د ولی او وتښته تاکتیک کاروي. توغندي ویشتل، سمدستي ځای بدلول، پټ کېدل. دا کار د فارس خلیج داسې بدلوي لکه یوه مرګونې ساحه چې امریکایي بیړۍ تل د ځمکنیو توغندیو تر ګواښ لاندې وي. څلورم، د اوبتلونو کمین ګواښ. فارس خلیج ژوروالی کم دی چې د سترو اټومي امریکایي اوبتلونو لپاره مناسب نه دی، خو دا شرط د ایران د ډیزلي برقي کوچنیو اوبتلونو لپاره مناسب دی لکه غدیر کلاس سبمارین. دا اوبتلونه کولی شي په چوپتیا د سمندر په تل کې کینی او کله چې هدف ورنږدې شي ناڅاپه توغندی وتوغوي. یو بریالی توغندی برید کولی شي د الوتکو وړونکې بیړۍ د الوتنې ځای فلج کړي، د امریکا هوایي برلاسي کمزوري کړي. همدارنګه دوی کولی شي اوبو لاندې ماینونه کیږدي او امریکایي بیړۍ ټاکل شویو تامیني سیمو ته راکاږي. پنځم، هوایي ګواښ د ډرونونو جګړه. ایران په منځني ختیځ کې د ډرون ځواک جوړولو کې پراخه پانګونه کړې. په جګړه کې به دوی بې پیلوټ الوتکې UAVs نه یوازې د څارنې لپاره بلکې د ځانمرګو ډرونونو په توګه وکاروي. هدف د امریکایي بیړنیو رادار ړندول، د الوتنې ډیکونه یا ځغاستلیکه تخریبول، د بیړیو دفاعي سنسرونه فلج کول ترڅو وروسته پرې توغندیز برید اسانه شي. د لوژستیکي مرکزونو نښه کول. امریکا په بحرین کې بندرونه او په قطر کې هوایي ملاتړ لري. ایران د منځني ختیځ تر ټولو لوی بالستیک توغندیو ذخیره لري. د دوی ستراتیژي پر ثابتو مرکزونو، قماندانۍ دفترونو، تیلو او مهماتو زیرمو ډله ییز توغندیز بریدونه کول دي. که بیړۍ بندر ونه لري نشي کولی په خلیج کې پاتې شي. آیا امریکا بیا هم جګړه کولی شي؟ هو، حتی که الوتکه وړونکې بیړۍ زیان هم وویني، امریکا لا هم خپله پیاوړې ستراتیژیک او ژور ځواک لري چې ایر فورس ګلوبل سټرایک کمانډ دی. دا ځواک کولی شي د نړۍ هر ځای ته په 24 ساعتونو کې ستراتیژیک بم غورځوونکي واستوي. د ستراتیژیکو بم غورځوونکو درې ګونی ځواک B2 یوازینۍ الوتکه چې کولی شي له میسوري څخه پورته شي، بې دمې تر ایران پورې الوتنه وکړي، پرمختللې دفاعي شبکې ماتې کړي، ژورو ځمکنیو تاسیساتو ته بینکر بستر بمونه وغورځوي. ټول ټال یوازې 19 فعاله واحدونه لري. BOB لانچر سوپرسونیک درون بم غورځوونکي د ټولو امریکایي بم غورځوونکو تر ټولو زیات بار وړتیا لري. په ټیټه ارتفاع او لوړ سرعت داخليږي او کروز توغندي یا سپوږمکۍ لارښود بمونه کاروي. اوس راځو B250 الوتکه ګورو چې موږ ټول ورسره آشنا یو. که څه هم دا الوتکه زړه ښکاري، له سلګونو کیلومتره واټن څخه کروز توغندي توغوي پرته له دې چې د ایران هوایي دفاع ته ننوځي. د عملیاتو ترتیب: لومړی B2 د پرمختللو سیستمونو لکه S400 او د توغندیو له منځه وړل. دوهم، بیا B1B په ټیټه ارتفاع زاړه دفاعي سیستمونه له منځه وړي. دریم، وروستۍ B250 خوندي فضا کې پاتې کیږي او مهمې زیربناوې هدف ګرځوي.